الرحمن الرحیم. زما پیر مسعود جان نوم دی. الخدمت فاونډیشن 400 صدر یم. دلته موږ د سیلاب زده علاقو کې چې کوم فصلونه تباه شوي دي، کوم پټي تباه شوي دي، د هغې دپاره موږ الخدمت فاونډیشن پاکستان ته درخواست وکړو او نن هغې زموږ درخواست چې دی هغې رنګ راوړو او موږ ته دلته 1000 بورې سیډ راولېږه، 2000 بورې خاوره یې راولېږله او دغه شان پوټاش 400 بورې پوټاش یې راولېږل او د هغې سره 400 بیګ د زینک راولېږل او 2 قسمه دوایانې چې یو قسم دوی به موږ سیډ له ورکوو او بل قسم دوی چې موږ د غنم راوخیږي د هغې دپاره به انشاءالله وروسته استعمالو. اوس موږ سره په دې پیکج کې چې دی نو 2 بورې خاوره ده، 2 بورې غنم دي، 2 بورې چې دي نو هغه د وروستو د سپری دپاره دي او 2 چې دي نو هغه د 2 بورو تخم له چې کوم ورکو نو 2 پوڼې موږ هغې سره دوی ده چې هغه د تخم له به ورکو او دغه شان چې دی نو موږ نن یو دلته دا 2 سپاټو باندې ډسټریبیوشن کوو. یو په 400 کې کوو چې کومې دا لنډې علاقې دي د 400 خوشه دې دپاره کوو او یو په شب قدر کې دی چې د بټګرام نه واله تر کتوزو پورې دغه علاقه چې کوم سیلاب زده ده نو د هغې نن انشاءالله هغه ماسپښین نه وروستو بیا هغه فنکشن دی په شب قدر کې.